السلام علیکم ملګرو. نن ویډیو چې کوم دا هغه د کلینیک نه بهر جوړوم او د چکر ویډیو ده. ډاکټر صاحبانو سره ډاکټر بلال دی را سره او ډاکټر عبدالله صاحب. ډاکټر عبدالله صاحب چې کوم دی هغه بنیادي طور بیسیک د افغانستان سره تعلق ساتي. پیدایش کې پاکستان دی، دلته کې پیدا شوی هم دی، خو اوس حالت داسې دي نو امید دی چې یاره داسې چې مایګریشن وشي، داسې ده که نه هجرت وشي، په دوباره هجرت الله دې مل شي. نو ما چې زه ملاقات وکړو او دعوت مو وکړو ډاکټر صاحب لپاره. اوس موږ روان یو هوټل ته، ریسټورانټ ته، او نور کپل ته لګو. انشاءالله ویډیو به تاسو ډېر انجوای کوئ. ډاکټر صاحب جی جناب، طبیعت مو څنګه دی؟ السلام علیکم ډاکټر شبیر صاحب تاسو ته او ډاکټر بلال صاحب تاسو ته او تاسو چې کوم ویورز دی هغې ته زړه د کمې نه سلامونه او نیکې هیلې نه چې کوم دی دا بیلیږي نه که فاصلې څومره زیاتې شي پکې ټیک شوه. موږ او تاسو ډېر ښایسته وخت تېر کړی دی او ډېر ښه وخت مو تېر کړی دی. دا ترمنځ دا باډرې دا غرونه راتلل دا کوم مسله نه جوړوي. مینه چې کوم دی دړونه کېږي او زمونږ او ستاسو سره دړنه مینه ده او ستاسو زمونږ سره مینه ده. نو هغې مینې چې کوم دی نن به هم تاسو سره یم او مخکې هم در سره یم او انشاءالله العزیز که بیا هم چېرته الله تعالی د ژوند موقع راکړه نو همدغه مینه به ستاسو دپاره زما په زړه کې پرته وي انشاءالله. انشاءالله ملګرو، امید دی نننۍ ویډیو به تاسو ډېر انجوای کړئ، خوند به ترې واخلئ، ځکه چې دا نور کله زما ویډیو زیات ته تاسو ګورئ. زه کلینیک کې جوړوم که نه، نن پکې چکر ته رالو. نو ما ته کمنټس کې ووایئ چې یاره دا ویډیو مو خوښه شوه. که داسې ویډیو ستاسو خوښ وي نو بیا به مستقل طور داسې ویډیو جوړوم انشاءالله. زموږ سره اوسئ. हाँ डॉक्टर साहब संग हिसाब दे मेरा डॉक्टर शबीर साहब الله دې ټول درګه ګډیګان خبره کوي. موږ دلته را انوایټ کړو، دعوت کړو، دا پروګرام دی را برابر کا دا بل چې مې راګیر کو ډاکټر بلال صاحب پر خپل اظهار خیال وکړي نه کوي ولې اواز ملګرو. د ایچ پي وي چې کوم ویکسین دی نن سبا ډېر زیات د دې باره کې ذکر کېږي که نه. ګورنمنټ مهم چلی چې یاره دا ویکسینیشن وشي ماشومانو ته چې کوم جینکۍ دي. خو خلک د دې خلاف لګیا دي چې یاره دا انفرټیلیټي سره بې اولادي راځي یا نور داسې مسلې راځي، بچي بندول شي، نورې خبرې شوې. نو دې باره کې ډاکټر صاحب دی، ډاکټر عبدالله صاحب، هغې ډېر هولډ دی په میډیکل باندې، الوپیتھک میډیسن باندې. نو هغې نظر رااخلم، د تاسو ما سره وګورئ، ستاسو معلومات به انشاءالله ډېر اضافه وشي. ایمونایزیشن مطلب څنګه چې موږ پولیو لګو د پولیو مایلایټس لپاره، همدغه شان د سروایکل کینسر لپاره چې کوم موږ ایچ پي وي ویکسین په کار دی ولګو. خو چونکې دلته د خلکو مینټیلیټي داسې ده چې مطلب دا جینکۍ د بچو نه خلاصوي او زمونږ نسل کموي. دا یو د عوامو یو ذهن او نظریه ده. خو اکچولی چې کوم دی بنیادي طور باندې د دې هېڅ بنیاد شته نه چې مطلب یا د دې د وجې نه که ته چاته ولګې دا ستا په جینیټک باندې څه اثر نه کوي. وایرس چې کوم دی دې ته وایي هیومن پاپولوما وایرس. ټیک شو؟ هیومن پاپولوما وایرس چې کوم دی دا په فیمیل کې سروایکل کینسر کاز کوي. نو د دغې لپاره دا نن سبا چې کوم مهم شروع دی یا دغه ویکسینیشن یا ایمونایزیشن کېږي نو دا د دغه کینسر نه د بچو دپاره کېږي. نو موږ او تاسو ته لازمي او پکار ده چې موږ دغه ویکسین ولګو خپلو هغه مطلب لورګانو ته چې د هغې عمر چې کوم دی 13-14 سال وي، تر څو چې کوم د هغې د سروایکل کینسر نه بچاو شي. د دې خلاف چې دا خلک مهم چلی زموږ خلک تېر ده لګولي پکار بې اولادۍ. اصل کې دا زموږ د معاشرې چې کوم دی یو نیګیټیویټي ده او یو نیګیټیو خیال دی، منفي سوچ دی. خو اکچولی چې کوم دی داسې څه بنیادي وجه نه په دې کې څه شته دی چې مطلب دا ایچ پي وي به هغه چاته ولګېږي ویکسین، دا به مونږ چې کوم دی زموږ نسل کم کړي یا مطلب زموږ په نسل باندې څه اغېز کړي. نو داسې څه
مهم شي مطلب دا ویکسین لګول د انسان د فائدې لپاره خاص کیږي. ویکسین اصل کې دي ته وایي ایمونایزیشن. ایمونایزیشن دي ته وایي چې ته مخکې نه د بیماری د لپاره چې کوم د خپل ایمونټي سیستم د تیار ساتي. لکه اوس موږ خیال کړی وي دا ماشومان وي زموږ کورونو کې پیدا شي ته موږ ویکسین لګو، موږ په دې کې BCG ویکسین لګو، په دې کې موږ ممپس میزلز اینڈ روبیلا ویکسین لګو، MMR څه شي ته وایي. همدغه شان که موږ ورته چېرته کې همدغه HPV وایي ویکسین ولګو او دا هم هماغه یو ویکسین دی که نه. څنګه چې موږ هلته کې ماشومان د ممپس نه ساتو ٹھیک شو، څنګه چې موږ د روبیلا نه ساتو، څنګه چې موږ د شری نه ساتو، نو همدغه شان چې کوم دی موږ به د سروایکل کینسر نه دغه HPV ویکسین په ذریعه سره ساتلی شو. ٹھیک ده؟ ډېره مننه. تھینک یو.